دغه خاوند چې دی اوس کوی ته لوېدلی وي، دغه خاوند چې دی اوس د مرګ په حالاتو کې وي، ته به اوس نجات ورکوې او که بې نور هم پسې وزنې نجات به ورکوې. خاوند دې ده برابر یې کړه، ورته ووایې چې خاونده زه غواړم چې په جنت کې را سره ملګری یې، زه غواړم چې د قبر له عذابونو دې رب وساتي، زه غواړم چې د رب جل وعلا دې ما ته په ژوند کې خوشحالیانې راکړي. په غیبت و شیطانت و رزالت کې خو مو یو متر زبې دي، دا د لمانځه په خوا کې څه بلا وهلې یې، که ته لمونځګزاره یې خاوند به دې لمونځګزاره یې. نه له حکمت نه به کار له داسې خاوندانو سره اخلي چې هغه بې المازه وي، او له بیبیانې چې مو بې المازه وي، له حکمت نه به کار ورته اخلي. ته د خورې د لمانځه وخت راغی چې نماز درته ورکړه، لمانځه کې لاس پورته کړه الله ته، یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، د ما خاوند اصلاح کړي، د ما خاوند ته د لمانځه هدایت وکړي، د لمانځه پابند یې جوړ کړي، دعا ورته وکړه. کیدای شي دا دعا به د رب العالمین جل وعلا داسې درته قبوله کړي چې د سترګو یخوالی به دې دا خاوند درته جوړ کړي. دا که اوس په کور کې په بل څه مو مشکل راغلی وي، په بل څه مو ستونزه راغلی وي، د لمانځه رنګ بدي په خاطر باندې دا کار مه کوئ. نو لمونځ د خاوند خپل کار ده، اول ته شرعا دومره حق ورباندې لري چې هدایت ورته وکړي، نصیحت ورته وکړي، او له هغه شرعي لارو کار ورسره واخلي تر څو د خاوند د لمانځه پابند جوړ سي. اما دا تا ته جایز نه ده چې ته د لمانځه په خاطر له خاوند طلاق واخلي، دا درته جایز نه ده. دا یوه خبر. بله خبره، که چیرې مو کورنۍ اختلاف وي، الله جل وعلا د دې حل لاره په قرآن کې ښودلې ده، وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. که د دواړو ژوند و زندگی زړه او غوښتلي چې اصلاح راولي، نو الله جل وعلا به دې موافقې ته ورسوي. الله وایي یو یعنی قریبان دوستان چې په کور کې دننه نږدې خلق مو وي، ستونزه مو وي، نو د بیبي له کورنۍ نه بعضې کسان راوغواړي چې په خبره پوهېږي، د خاوند له طرف نه دي بعضې انسانان په خبره پوهېږي، دا مسئله دې حل کړي. رب العالمین جل وعلا وایي دا مسئله وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله، د خاوند له طرفه دې څوک راسي، وحکما من اهلها او د بیبي له طرف نه دې څوک راسي، دا مسئله دې حل کړي. صحیح ده؟ شیطانانو ته مفسدینو ته د موقع په لاس نه ورکوي، فاسقان و فاجران و ته هغه چې کورونه خرابوي، هغه شیاطینو ته د په کور کې دننه موقع نه ورکوي. خپل کور کې د څوک ستا په خبره پوهېږي، او د بیبي په کور له طرفه د څوک څه په خبره پوهېږي، هغه مشکل چې مو دنیوي مشکل وي، د ژوند و د زندګي مشکل مو وي، هغه سره حل کړي. دا د حل لاره نه ده چې خدای مکړه بس فقط پلانی کار دغسې سوی طلاق، پلانی کار دغسې سوی طلاق، نه خیر. دا نن زمانه کې بعضې زنانه کار کوي، په خاوند احسان باروي، یا کار به نه کوې، دا د ژوند در خرابوي، دا د زندګي در خرابوي. زه نو اوس دغسې یم، ته نو ولې دغسې یې، دغه شیانو ته موقع په لاس مه ورکوئ. که چیرې بیا دغه هم کار ونه کړل چې د تا له طرفه او د هغوی له طرفه راسي دا مشکل مو حل کړي، که دیم کار ونه کړل او هیڅ ګنجایش نور نه و، نو بالکل په خوشحالي باندې راولاړ شي. دا شریعت حق در کړی، اجازت یې در کړی ده چې د ما او تا ژوند و زندګي نور نه برابرېږي، د ما او تا ژوند و زندګي نوره نه سمیږي، ډېر کوشش مو وکړل، له هغه بعد شریعت تاسو ته اجازت در کړی ده چې له یو بل نه جدا سئ. الله جل وعلا درته وایي وان یتفرقا یغني الله کل من سعته وکان الله واسعا حکیما. یعنی اوس الله جل وعلا دا ښځه په کوم طرف لاړ شي، الله به هغه کې ښه ژوند ورکړي، خاوند چې په کوم طرف باندې لاړ شي په هغه کې به الله ښه ژوند ورکړي. د یوې زنانه له یو خاوند سره ژوند خراب سول، کیدای شي له بل خاوند سره ژوند زندگی سمه شي. د یو خاوند له یوې ښځې سره ژوند خراب ول، کیدای شي له بلې ښځې سره ژوند او زندگی سمه شي. دا مهمه نه ده چې د یوې زنانه د له یو خاوند سره ژوند خراب ول، له هر خاوند سره به ژوند خرابي نه خیر، یا د یو خاوند له یوې ښځې سره ژوند خراب ده، له هرې ښځې سره به ژوند خرابي نه خیر. نو د شریعت هغه ټولې لارې موږ تاسو ته ښودلې دي، ښه ژوند وکړئ، د خوشحالي ژوند وکړئ. هغه د موږ ډېرې کمې ستونزې په ژوند او زندګي کې راځي، هغه کمې ژوند او مشکلات دومره لوی کړو، غرونه ځینې جوړ کړو. نو کوچني مسایلو نه غرونه مه جوړوئ. ښه، الله جل وعلا دې وکړي چې دا خور په دې خبره باندې پوهه سوي. الله قاري صاحب ډېر ښکلی وضاحت دی وکړو، قدرمن شي قاري صاحب.